سلامونه دوستانو، څنګه کولی شئ د فیسبوک هیر شوی پاسورډ پیدا کړو؟ که چېرته تاسو د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ هیر او تاسو سره نه نمبر یو نه در سره ایمیل وي او غواړئ چې خپل فیسبوک آی ډي هیر شوی پاسورډ معلوم کړو، نو نن درته یو داسې طریقه درښایم په هغې طریقې سره تاسو بالکل کولی شئ چې بغیر د نمبر نه او بغیر د ایمیل څخه خپل د فیسبوک آی ډي پاسورډ معلوم کړو. هغه د فیسبوک آی ډي پاسورډ معلومولو طریقې زیات دي، خو نن درته یوه ډېره اسانه او زبردسته طریقه درښایم، ځکه چې ستاسو په موبایل سیټینګ کې یو داسې اپشن موجود دی، هغلته ستاسو د موبایل څومره پاسورډونه دي هلته سیو کېږي، تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. نو څنګه کولی شو ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ تر پایه پورې په دغه طریقه باندې پوه شئ. نو را به شئ دوستانو د هغې لپاره په خپل موبایل سیټینګ ته به راشئ. کله چې خپل موبایل سیټینګ ته راغلی دلته به دوستانو د پورته د سرچ کې تاسو ورته ولیکئ آټو فیل. نو کله دوستانو آټو فیل ولیکه دلته به تاسو ته اپشن راسي آټو فیل فرام ګوګل سرویس، په دغه ورته کلیک واخلئ. دلته به راشئ آټو فیل سرویس فرام ګوګل، په دغه بیا ورته کلیک واخلئ. کله دلته کلیک واخیسته په دې کې دوستانو تاسو ته اپشن راځي ګوګل پاسورډ منیجر، پر دغه اپشن به تاسو ورته کلیک واخلئ. نو ګورئ دوستانو په دغه ځای کې موږ سره ټول پاسورډونه چې څومره موجود دي هغه ټول راواوښتل، او په دې کې دوستانو دغه طریقې سره نه یوازې تاسو د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ معلومولی شئ، تاسو د خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ معلومولی شئ، خپل د ټیک ټاک اکاونټ، خپل د انسټاګرام اکاونټ، یعنې ستاسو سره په موبایل کې څومره اکاونټونه دي، که د هغه د ویب سایټ کې دي مثلا تاسو بعضې ویب سایټونو کې لاګین شوي یاست هغه هم پیدا کولی شئ. تاسو څومره سوشل میډیا اکاونټونه لرئ هغه ټول اکاونټونه پاسورډونه په دغه ځای کې سیو کېږي، او ګوګل ستاسو ټوله ډیټا سیو کوي د خپل ځان سره، که هغه نورو شیانو کې تاسو کار کوئ، خپل اکټیویټي کوئ روزانه، او په څومره شیانو کې تاسو لاګین کېږي په هغه طریقه سره تاسو پیدا کولی شئ. نو یعنې دلته به تاسو پکې هغه جیمیل راولئ چې تاسو ډېر زیات استعمالوئ، ستاسو کوم جیمیل زیات استعمالوئ په هغې کې ستاسو ټوله ډیټا چې ده دلته خپل موبایل کې سیو کېږي. نو را به شئ د پورته سرچ آیکن کې به تاسو ورته فیسبوک ولیکئ. ګورئ ما فیسبوک ورته ولیکه، ما ته دلته راغله چې 8 اکاونټونه ستا د فیسبوک په دغه ځای کې سیو شوي دي، د هغه ایمیل پاسورډونه ټول شیان دلته سیو دي. ګورئ چې په دغه کلیک واخلئ بیا ستاسو د خپل موبایل سکرین لاک غواړي، په هغه لاک سره تاسو تایید کولی شئ. ګورئ دلته کې زما خپل ټول اکاونټونه دلته موجود دي تر اتو پورې. بیا چې هر اکاونټ تاسو غواړئ دغه پاسورډ پیدا کړئ، دې خوا کې تاسو د کوچنۍ سترګې آیکن ښکاري، په دغه چې ورته کلیک واخلئ اټومیټیک به دغه پاسورډ تاسو ته ښکاره شي شو شي، په دغه طریقه تاسو خپل پاسورډ معلومولی شئ. دغه ځینې اسانه ایمیل هم کپي کولی شئ، نمبر هم کپي کولی شئ، پاسورډ هم کپي کولی شئ. نو په دغه طریقه تاسو پیدا کولی شئ. نو که د ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ، د خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.